دا زیارت چې په 1431 کال کې جوړ شوی دی په ممبئی کې په عرب سمندرګي کې پر یو کوچني ټاپو باندې پروت دی او له ساحل څخه د کابو 400 متره په واټن کې موقعیت لري. سمندری لهروں کی وسعتیں حدود سے بالاتر ہوتی ہیں لیکن د سمندر څپې له خپل حدودو راپورته کیږي، خو داسې ویل کیږي چې د دې زیارت شاوخوا څپې له دهلیزه نه دي اوښتي. کبھی لہروں نے ان کی دہلیز کو تجاوز نہیں کیا. د حاجی علي د خیریه بنسټ پر وینا دا زیارت د سید پیر حاجی علي شاه بخاري دی چې د ازبکستان له بخارا څخه دلته راغلی و. دې زیارت ته یوازې مسلمانان نه بلکې هندو زیارت کوونکي هم راځي. باور لرو ځکه دلته راغلی وو، ګینې نه به راتلی. څادر غواړو، څه مو چې پر زړه وي هغه غواړو. دلته له ټولو سره د سمندر مخې ته په ګډه ناسته راته سکون رابخشي. د درګاه زیارت کول، د لمونځ کول راته ښه احساس راکوي. دلته له ټولو سره یو ځای کېدل راته ښه ښکاري. د خپل جغرافیایي موقعیت له کبله هم دا زیارت شهرت لري. دلته د زیارت پر زینو یا څو قدمه وړاندې څوک پر تیږو کېناستی شي او د سمندر له لیدو خوند اخیستی شي. د بالیوډ د یو شمېر مشهورو فلمونو ځینې صحنې هم دلته ثبت شوي دي. په ممبئی کې د یو څو مشهورو ځایونو له جملې څخه یو هم د حاجی علي زیارت دی چې د عرب سمندرګي پر ساحل موقعیت لري.